حضور پاک د نبوت نه مخکې خلکو کې مقبولو، لکه څنګه چې د نبوت نه پس بیا په مسلمانانو دینی خلکو کې د زړه سر خو د نبوت نه مخکې کافر منه، هغوی به هم قدر کو، عزت به کو، احترام به کو او د عزت په نظر به ورته کتل. بیت الله شریف چې کوم مکه مکرمه کې د الله کور دی او د بیت الله د برکت نه مکې ته د پخوا نه ډېر لوی عزت حاصلو. کعبه مبارکه ورته وایي، د خدای کور ورته وایي، دا د پخوا نه را روانو. کله چې الله پاک دا ځمکه آباده کړه او فرشتې یې دلته مقرر کړې، نو هغوی د الله نه مطالبه وکړه او سوال یې وکړه چې الله دلته خو موږ په اووم اسمان کې بیت المعمور کې عبادت کوو، ځمکه کې د موږ عبادت خانه به کم ځای وي؟ د هر قوم د پاره یو عبادت خانه وي، په هغې کې هغه خپل عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نه مخکې کوم امتونه وو د هغې عبادت به صرف په خپل عبادت خانه کې صحیح کېده، او ما باندې الله زما په امت رحم وکړو، نو زمونږ عبادت په عبادت خانه جمعات کې هم صحیح کېږي، او که څوک یې بار کوي نو هلته هم صحیح کېږي. فرض نو یو عبادت خانه ضروري وي چې خلک هغې ته راغونډېږي او خپل عبادت پکې کوي. د هر قوم شته، د هندوانو مندر ورته وایي، د عیسایانو ګرجه ورته وایي، د یهودیانو دیر ورته وایي. نو دقه رنګې یو کور دوی وغوښته، نو الله ذوالجلال وله په یو ملغلره کې بعضې کتابونو یاقوت لیکلی دی، لکه خازن وغیره سور یاقوت، خازن ملغلره لیکلی دی او بعضو سور یاقوت لیکلی. خیر یو کاڼی په هغې کې وله الله پاک یو بیت الله ورک، یو کورو دیوالونه اوچت او ټانکه پکې نه وه پیون. وی دا یو ځای الله کم ځای کېدو، دا موجوده چې کم ځای بیت الله دی دا ځای وته خو دقل ځای کېدو، ځای دا ستاسو عبادت خانه شو، دغلته ځای او خپل عبادت کوئ. او یو طرف ته مخ هم پکاري چې مونږ تا ته عبادت کوو، مخ به هم کم طرف ته دا ستاسو کور شو، دې ته خپل مخ کوئ. رسول الله مبارک فرمایي وی چې کله معراج ته تلم نو بره بیت المعمور کې ما فرشتې ولیدلې، روزانه 1000 فرشتې پکې د الله عبادت کوي، او چې کمې فرشتې پکې یو ځل عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر به بیا رانشي. فرشتې ډېرې لومبې د الله دا کور فرشتو جوړ کړ، یعنی جوړوالی دا معنا چې هغې ولګو. بیا الله په دې ځمکه پیریان پیدا کړل، هغې فسادونه شروع کړل، نو الله هغه کور اوچت کې یویړه، او چې کله آدم علیه السلام الله پاک دنیا ته راکوز که، نو بیا آدم علیه السلام ته الله هم دقه ځای خو چې دلته یو کور جوړ کړه، هغې کې ته عبادت شروع کړه. بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. بیا دا بیت الله داسې ځای کې یو وادي وه، یو خواته هم غرونه او بل خوا هم غرونه، نو چې سیلاب به بره نه راغی نو په دې به راغی. اگر چې کم ځای کې دا بیت الله جوړ شوی دی، دا د ځمکې لږ ځای اوچت و، دغه ځای یو غونډۍ وه په هغه وخت کې، خو چې اوبه به زیاتې شوې دا به یې خراب کړ. څو ځله دا بیت الله شریف به وغورځېده او بیا به الله یو پیغمبر ته حکم وکړ چې دا جوړ کړه. د حضرت آدم علیه السلام نه شیس علیه السلام رستو جوړ کړی. د شیس علیه السلام نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی اسماعیل علیه السلام سره جوړ کړی، او دا ما چې کوم آیت ولسته نو دلته ابراهیم علیه السلام چې جوړ کړ د الله نه یو سوال هم کړی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا الله دا بیت الله مونږ جوړو، دا ستا کور دی خدایا، یو عبادت دی، یو سوال دنه کوو، دا مونږ د عبادت قبول کړي.
علما لیکي چې کله یو عبادت کې لومبې د هغه عبادت د قبولیت ته الله نه سوال وکړه. اصل چیز خو د عبادت دی. موږ منځ کو او دعا کوو د الله نه، حج کو، طواف کو، دا نه وایو چې خدای دا عبادت قبول کې بس ځان له دوا شروع کو مور او پلار نه. بېشکه هر چا له دوا غوښتی شي، خو دا دعا چې ته د الله نه غواړې د دې عبادت په برکت چې ما عبادت وکړه چې الله خوشحاله شي د ما دعا به قبوله کړي، نو لاول خو د عبادت د قبلېدو سوال وکړه که ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله د عبادت زمون قبول کا. د بیت الله جوړول د غټ عبادت، دقه رنګې د جومات جوړول قسم د غټ عبادت دی. یو ځای کې چې د جومات جوړ کړه د هغې نه قیمتي عبادت بل نشته، غټ عبادت دی. جومات کې د قالین واچو غټ عبادت دی. حتی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من علق فی المسجد قندیلا، پخوا به لاټینونه او قنادیل په جومات کې بلول او هغې کې به رڼا و. زمونږ په وطن کې زمونږ په وخت کې مونږ چې ماشومانو نو په جومات کې به یو شی پروت و، هغې ته وی ډیوټ وی، داسې به کنه لاله اوږد شی به و داسې اوچت د ځمکې نه د لرګي یو د کټ د خپې په شان یو شی به ډیوټ به یې ورته وی، او په هغې ډیوټ د پاسه به ډیوه پرته وه، او هغه ډیوه کې به عموما د شړشمو تیل خلکو بلول. شړشم به ډېرو خلکو کره تیلونه، ځکه د شړشمو تیل بین نه کوي او د خاورو تیل څخه بین کوي. زمونږ د جوماتونو ته به خلکو دلته پخوا هندوان اوسېدل، زما یاد نشي خو د مخکې خبره ده، وایي هغه هندوانو به هم د جمعې په شپه جومات ته تیل راوړل، د شړشمو تیل. باباجي زمونږ خبره کول، یو سړی یادو نوم یې درته نه علم، وایي د په لاره را روان وم، دې جومات کې به هغه مونځ کوه. هغه سړی خپل دکان کې ناستو، مسلمان یو هندو سره ناستو. وی ما ته هغه هندو وایي چې مولوي صاحب ودرېږه زما د دې مسلمان د دې پلانکي یو مسله ده دا راله حل کا. وی ودرېدم مې چې څه وی؟ وی ما ته هغه هندو وایي چې دا مسلمان ما ته وایي چې ایمان راوړه، د هندوتوب دې پرېږده مسلمان شه. وی زه ورته وایم چې که مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو د جمعې په شپه تاسو هم جومات ته تیل وړئ، موږ هم وړو. هغوی به زموږ د جومات قدر کوي، عزت پې کوو. ما اورېدلی دي چې د جومات هغوی به دا ډولونه ډېر زیات وال، خو د جومات خوا کې هغوی کې د ډول نه دی وال، دا به احترام کوو. او د جومات دا دیوالونه به یې ښکلول، دا مې اورېدلی دي، دا به یې قدر کوو د جومات. او زنانه به یې راتلې د جومات دا بار دا چې کوم د پیزار ځای دی دا به یې جارو کوو، د هندوانو دا مې مشرانو نه اورېدلي. وی ما ته وایي چې مسلمان شه، وی زه ورته یم که مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو د جمعې په شپه تاسو هم تیل وړئ جومات ته، موږ هم وړو. او که مسلماني په مانځه کې وي نو بانګ وایي تم دلته ناستې مونځ نه کوې او زم نه کوم، نو ما تا کې څه فرق دی؟ بانګ وایي تم مانځلی نه دی او زم مانځلی نه دی، ما تا کې څه فرق دی؟ دا ووایه راته. یاره ما وی ګوره که نه حضور پاک فرمایي، حضور پاک بین الایمان والکفر ترک الصلاة، د ایمان نښه مونځ دی. بس چې مونځ کې ما ته به مسلمان ښکاري، چې مونځ نه کوې او ته وایې زه مسلمان یم، زه د نه څه خبرې، ته به یې زه زکات ورکوم نو هغې نه خورې، زه نه یم خبره، خو ته پټ ورکې. ته وایې روژه نیسم نو ما ته څه پته لګي، که کور کې دننه دي یو 15 ګیلاسه والي دي د غرمې او ډوډۍ دې ښه مضبوطه خوړلې ده او ما سر پکوړو ته کېناستې یم، زه نه څه خبرې. که زه د نه خبرېږم بل مسلمان د نه خبرېږي، په څه به خبرېږي؟ په مانځه. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې جومات کې چا قندیل ولګوی یو بلف، واورئ ښه د حضور پاک وینا ده. او یا یصلی، بلکې حدیث کې صلی دا ماضي صیغه را تحقق طالبان وایي، صلی علیه 70,000 من الملائکة، او یا زره فرشتې به د دې انسان دپاره دعاګانې کوي حتی یطفئ ذلک القندیل، تر څو چې هغه قندیل مړ شوی نه، چې مړ شي دعا به بنده شي. څونه ثواب شو. یو بلف دی ولګو په جومات کې تر څو چې دا رڼا کوي، او یا زره فرشتې دعاګانې دله غواړي. خلک راځي که نه مولوي صاحب ما ته دعا وکړه، باچا صاحب ما ته دعا وکړه، سید صاحب ما ته دعا وکړه، پلانکي صاحب ما ته دعا وکړه. د ده سوچ دی چې رده دا دعا خدای قبلوي، لیکن زما د دعا نه د فرشتې دعا ډېره قیمتي ده، د ګناه نه پاک دی. او یوه فرشته نه څو فرشتې شوې؟ 70,000 فرشتې.
هلکه دې نه لوی ثواب بل کم دی بجلی ولګوه په جومات کې وی بل به زه ورکوم د خپل کور ورکې د دنیا دپاره دم زه ورکوم د آخرت دپاره تر څو چې اتفا په دې بجلی دا څومره بلفونه لګیا دي او دا بلیږي او یا زره فرشتې دعاګانې دله کوي صاحب او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په جومات کې چا څه شی خور که یو صفې پکې خور که درې پکې خوره کړه یو پوزکې پکې خور که یو قالینې پکې خور که وی تر څو چې یو لیش ټوکړه د هغې په جومات کې پاتې وي 70,000 او یا دره فرشتې دله بخښنې دعاګانې غواړي څومره ثواب زه کله کله ډېر زیات سوچ کې پرېوځم ولې دا کار ما نه هم کېږي او تاسو نه هم کېږي یوازې تاسو نه کېږي معمولان هم کېږي د نورو مولیانو نه هم کېږي د معاشرې برباد کړي چې د لور موادي بلا پیسې پې لګي چې د زوی موادي بلا پیسې پې لګي چې خیرات دي د دنیا سے د ریاکارۍ د دنیا لکونه روپۍ پې لګو او پې خوشحاله یو او چې د خدای کور یې 10 روپۍ هم نه لګو هېڅ هم نه لګو د دې تعلق دنیا سره ده لاړه به چې سترګې به پټې شي او آخرت ته به لاړ شو د الله هغه لوی کور لوی ورځ او د قیامت میدان سره به څه کوو الله فرمایي یو کافر ته به الله د قیامت په میدان کې وي یو کافر ته چې هغه عذاب وله ورکړي وی سر خیال دی که دا ټوله دنیا ستا وې غونډه دنیا د ټولې دنیا بادشاه وې د ټولې دنیا او دا ټوله دنیا سره او سپین مال دولت ځمکې میوې رزق سړی هر څه ستا وې او نن مې دنه غوښتې چې راکه او د عذاب دنه پوټې غوندې لرکومه راکړې به دې وی الله بلکل هر څه مې درکول خو چې د عذاب دې رانه لرکاو وی بنده ډېر پوټې نیشې مې دنه غوښتې ډېر پوټې نیشې دنیا مې نه وغوښتې مال او هر څه مې نه وغوښتې پوټې نیشې مې غوښتې ادا دی چې ده ووایه چې الله یو دی شریک نه لري توحید کلمه مې دنه غوښتې درنو آخرت توجه آخرت ته ورکړئ ځان ته د ټولو نه مخکې دا نصیحت کوم بیا تاسو ته کوم ځان ته ټولو نه مخکې ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به صحابي کلم بار لیږه نو هغه ته به وی ټولو نه مخکې ګورې تا ته ویم تقوا تا ته ویم ایاک خاصتا هغې نه پس نورو ته او پیغمبر مبارک چې به بیان کو نو لاول به ده وي ځان ته لاول د خدای تقوا را مخکې کوم نو بیا تاسو ته مخکې کوم جومات ډېر قیمتي وسم کېږي جومات سره مدد کوي وسم کېږي د جومات بل ورکوي وسم کېږي جومات د درې پوړه خلی وسم کېږي په جومات کې کار کوي د الله کور دی بغیر د سریا نه څوک هم پې مه خبروي اجر او ثواب ډېر زیات لري نو حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل په 2 پیغمبرانو خدای د خپل کور جوړی اندازه ولګوي چې جومات بیت الله څونه قیمتي شی او چې کله یې جوړ کو لوی عبادت دی نو دعا لومبی څه غواړي الله دا قبوله کړي او بیا څه غواړي دا نه وایي چې خدایه دا زما بچی دلته دی د ده لحاظ وکړه دا نه وایي خدای مال راکړه دولت را خان را څاروي راکړه الله اکبر ربنا وابعث فیهم رسولا منهم خدای دلته یو پیغمبر راوله یتلو علیهم آیاتک ستا قرآن چې ستا تلاوت چې کوي یو پیغمبر راوله پیغمبر د الله د هدایت د الله د طرف نه مقرب شخصیت ته او راتلونکي جمعه کې برته ان شاء الله په دې بیان وکړو چې پیغمبران خدای را لېږلي څه را لېږلي او د انبیاء او د راتلو مقصد سره او پیغمبرانو د الله په لار کې څه نه دي کړی څه آینده جمعه کې به درته وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم دې قوم نه پیدا کا ځکه د قوم د سړي خبره په قوم ښه لګي یو بل پیژني چې کم رسومات دی او کم څیزونه دي د بهر سړي ته څه پته لګي چې زما په تولنځو کې څه عیبونه دي ما ته پته لګي نو زه به د هغې عیبونو ذکر کړم موږ یو بل سره پیژنو زموږ خبرې د یو بل پیژنو د یو بل په حالاتو خبردار یو نو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک چې ستا ته وله یو کتاب ورکې دې کې علما وایي اشارت دی اشارت النس ورته وایي چې دغه پیغمبر له یو کتاب ورکړي بعضې پیغمبر له کتابونه ورکړی شوي دی او بعضې له نه هغه کتاب به لولي
ويعلمهم الكتاب والحکمت، په هغه کتاب به خلک پوهیم بیا. ځکه د الله کلام خو مختصر دی، ډېر لوی نه دی، نو چې په هغې بیا بلا مسلې ته وځي، نو چې هغه مسلې ته وباسي او خلک پرې پوه کړي او د دې خلکو د باطن صفایي راولي، د خرابو عقیدو، خرابو اعمالو، اخلاقو نه یې وساتي. انک انت العزیز الحکیم، ډېر زورور ذات الله، حکمت تا سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم، د خپل نیکه ابراهیم دعا زیم، هغه چې کوم پیغمبر غوښتلی هغه زیم. الله کتابه مولا ورکه قرآن شریف، او الله په کتاب کې ورته فرمای وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خلکو ته به قرآن ښیي، په معنا او په مقصد به ته پوهې، او د خلکو صفایي راوسته صاحب چې کوم باطل عقیدې وې د هغې نه هم خلک پاک کړه، چې کوم باطل اخلاقو بربند به ګرځېدل، زناکارۍ به یې کولې، غلاګانې ډاکې به یې کولې، هغې نه هم خلک خلاص کړه د الله په فضل. ابراهیم اسماعیل علیه السلام جوړ کړ، هغې نه پس عمالقه جوړ کړ، هغې نه پس قصی جوړ کړی دی، قریشو جوړ کړی دی، جرهم قبیلې جوړ کړی دی، او د هغې نه پس بیا قریشو جوړ کړی. اوس د حضور پاک عمر په دغه ورځو کې 35 سال ته رسېدلی، څوک 25 هم یادوي، خو راجح قول دا چې 35 سال. او د بیت الله دا جوړ شوی، او دې بیت الله کې په دې دیوالونو کې چوندې پیدا و، دیوالونه یې کرک وټول، دکه د ګټې خټې جوړو، چت یې څه لاندې غورځېدلی و، چت زوړو، او یو اجدها خامارو په دې بیت الله کې، پته نه لګي چې د کوم ځای نه راغلی و، دومره غټ و چې زموږ تاریخ د سیرت کتابونه لیکي چې دا سر یې د کټي عمره و، دومره غټ، او کله کله به دې مار سر راوچت که او په دیوال د پاسه به یې کېښوده چې خوله به یې واده کړه، خلک به تېرېدل. بیت الله الله چا ګوتې نه شوې وړې چې دا مونږ روان کړو بیا جوړ کړو، یو خو خلک یېرېدل چې دا خو د خدای کور دی، دا به څنګه روانه و، او دویم دا چې دا اجدها خامارو په دې خلک یېرېدل. الله د حضور پاک دپاره دا ارس محفوظ ساتلی. کله چې د حضور پاک عمر 35 سال تقریبا هغې ته ورسېده، نو یو څو کسان رالل، وایي دا بیت الله دا خدای کور دی، باره میلمانه هم راځي، دلته طوافونه کوي، دلته منځونه کوي، نو دا بیت الله روانه و او دا نوی جوړو، نو د خدای کور دې له به ګوتې څوک وروړي. دا زموږ د بعضې خلکو یو غلط سوچ، اوس هم زموږ په دې د خیر اوس خو مسله سمه شوه، خو پخوا به داسې وه په دې جوماتونو کې به اکثر دا دغه اوسېدل، دا توتکري، نو هغه چا نه لرکو، بلکې یو جومات ته لاړم نو هغې هغه توتکرو ته لاندې ټوکړې تړلې وې، توتکري به راتلل هغې ته به دننه کېدل. مې دا ولې؟ وایي دا د دې توتکرو دا غول جومات ته را پرېوځي، نو موږ ورته دغه څه لري او دا بڼې یې را پرېوځي ټوکړې، نو مې دا لرکوی ولې نه، دا جالې یاره جې وایي دا خو ډېر ښه شی دی او دا خو ډېر زبرګان دي. وای خدایا، او توتکر یې د کوم ځای نه زبرګ شو، د په کوم جومات کې څلوېښت ورځې چیلی ایستلی، د کم مونځ کړی دی او روجې یې نیولې، یو مرغۍ ده. دا اصل کې قرآن شریف کې راځي چې ابرهه لښکر الله په ابابیلو باندې هلاک کړی، نو تاریخ کې ابابیلو چې کم شکل هغوی لیکلی دی نو توتکرې ته وایي، تاریخ کې داسې راځي، یعنی هغه شکل د دې په شانتې دی. زه به توتکرې شو، ټیک شوه، نو څه چلو شو، خو دا نه دي که نه، خو تېر شو، مسله خلاصه شوه. په دې مارغانو په شکل کې الله ښیي چې یو ټولو نه کوټې مارغه په شکل کې زه راوستی شم او لوی لښکر پرې والی شم. ما وی که دا زبرګ ستا په کور کې جاله واچې پرېږدې، کور کې نه پرېږدې، حجره کې نه پرېږدې، خدای کور کې دې پرې چنګه چنګه هلته مونځ کېږي، هلته پنګه پنګه کوي، لرې کې مې دا ټول اخوا کې. بعضې خلک یېرېږي ګوتې نه وړې وه، وایي دا نه وړو دی له ګوتې او دا به راته څه نقصان به راته ورسېږي. یاره زمونږ خلک هم څه عجیبه دي، د زیارت په خوا کې ونه ولاړې هغې له ګوتې نه وړي، داسې نه د شپې دا زیارت را شي او دا کټ را باندې روانه ده او د جومات نشې پټی، نو په زیارت نه ورځې، په خدای ورځې.
د مولا د کور نه پټی د صوفي صاحب د کور نه پټی دغه زیارت بابا چې په دنیا کې جم دی او غلی ته کولا دغه زیارت بابا چې په دنیا کې جم دی په خدای د هغه د پټي نه ملوګان وړل د هغه د پټي نه غلا کوله د هغه د کور نه کوله دغه زیارت بابا د خدای وبخېده به م کور ته غټه جندا چولې وه څوک را نغله ونه کړي خو چې مړ شو او خدای له ور ورسېد اوس هغه اونې لکه ګوته وړم تباه کېږي نه بور غرق بشم تباه بشم د شپې به راشي په ما به کټ وړی که جنت کې دی نو کټونو ته دې اوزګار نه دی خدای له تللی دی تا کټ له نه راځي او نه راتلی شي او که دوزخ کې دی خدای د ټول مسلمانانو بخېده که پته هم نه لګي که نه انسان خو اکثر نیکان دي صالحان دي دا زیارتونو په هر کیف زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې چا بس یو کس راغی هغه کودال روړو یو ډزې ورکړ یو دغې ته یې وویستله یو تیږه او زمونږ خو یې روانه وو د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانه وو مونږ خو یې جوړه او دې نه مخکې دغه مار روتی او په دیوال یې سر یې ښودی او دا یو صحرایي مارغه راغی لوی عقاب او راغوټې کړې او دا مار یې د په دې پنجو کې ونیوه ویې تښتاو او خلکو چغې کړې او هغه مار یې یوړو ټولې دنیا ولیده نو د خلکو دړنه د مار هغه یرم ختمه شو اوس هم داسې د دې افریقې په ځنګلو کې عقابان او داسې غټ څیزونه شته مارغان چې اوس هم غټ مار په دې خوله کې ونیسي اوچت مال څه کې اوسې تختی سوې تختی وینیسي او وړي او تختی یې په دریاب کې غوټه شي او د دریاب غټ کب وباسي او تختی یې نو د مار یرم د خلکو د زړه نه ختمه شوه او هغه یو کس یې تیږه وویسته نو بس خلکو هلکه د سره خو چا څه زیاتې ونه شو نو بس ټول رالل او بیت الله شریف یې روان کړه او خپل منځ کې میټینګ وکړه او میټینګ کې فیصله دا وشوه چې حلال مال به پې لګو حرام به نه لګو او په دغه روزو کې د جدې دا چې کوم سیلاب دریاب دی دلته یو دریابي کشته غرقه شوې وه نو لاړل د هغې تختې یې راوړې هغې کې چې کوم سیخونه لګېدلي وو میخونه لګېدلي وو هغه سامان یې راوړه وایي دا به پکې مونږ استعمال کړو کار شروع شو کوم ځای ته بیت الله ورسو چې کوم ځای د ابراهیم علیه السلام د لاسه غټې تیږې وې هغې پورې وکناو دا چې کوم اوس ورته مقام دا رکن یماني وی او خلک ځي او لاس وله وروړي د حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي دام د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼی و دی دقسې پرېښی او نور د ابراهیم علیه السلام نه پس چې چا جوړ کړي او کاڼی لګولي هغې غونډ لرې کړل السرینه یې شروع کړه حلال مال ورسره کم نو حتویم چې دا کم بار ځای دی حتویم تاسو به تللی ډېر مسلمانان او که څوک نه دي تللی او که څوک تللی دي نو الله دې موږ ټول بار بوتې کړي دغه حتویم یې ته بار پرېښود داسې 3.5 ګز خوشه لږه حصه ده دی ته بار پرېښود او باقي بیت الله شریف جوړ خو چې کله د حجر اسود ځای لره ورساو نو جګړه جوړه شوه یو قوم وی حجر اسود به زمونږ مشر لګی په قریشو کې بلا قومونو بل قوم وی زما مشر به لګی بل قوم وی زما مشر به لګی بل قوم وی زما مشر به لګی جګړه جوړه شوه سخته مسله جوړه شوه دونه سخته جګړه جوړه شوه چې د قومونو مشرانو قسمونه خوړل چې که دا ما ونه لګو نو وینې به تویو ابل وی که ما ونه لګو وینې به تویو او دې ته خبره ورسېدله د هغوی سخت قسم به سو وینه به یې راوړه وینه د څاروو ماروو او په جام کې به یې واچوله او هغې کې به یې لاس ورښکته که او داسې به یې خلکو ته وړقو وی لاس مې په وینو ګنده کړی دی لاس په وینو ګنده دی بس ما وینې ته لاس وردن نه کړ پرېږدم به نه وینې به تویوم خو دا کار به کوم نو د قومونو مشران رالل او په بیت الله کې دنې په جام کې یا پیالې کې لاسونه دننه کړل چې موږ لاس په وینو ګنده کړ یا خدایه دا څه مسله جوړه شوه اخره کې بعضې مشران رالل چې دا موږ د نیکۍ کار کوو که د ګناه کار کوو یو فیصله په دې شوه چې سحر وختي د بیت الله د جومات ته څوک هم راورسېده نو اقبه د هغه خوښه د حجر اسود فیصله که په خپل ایږدي او که په بل چا ایږدي په دې فیصله وشوه دوی خو به اکثر د شپې وده کېدل او ناوخته وپاڅېدل څوکیداران یې مقرر کړل اتفاق ته ګوره لومبۍ جومات ته
محمد مصطفی را صلی الله علیه وسلم. او چې څنګه راغی نو دې څوکیدارانو چغې کړې جاء الامین جاء الامین. هغه پیغمبر مبارک ته وی امین وی، امانتګر، ذمہ دار انسان. هغه امین راغی ټولو منا، او رسول الله مبارک ته ټولو وی چې ستا خوښه ده، څنګه دې خوښه ده. حضور پاک ډېر هوښیار، هغه وی یو څادر راوړی او ټول مشران یې راوغوښتل، څادر یې خور کړ او په خپلو لاسو مبارک وی حجر اسود راواغېست، په څادر کې کېښود. او چې څومره مشران و هغې ته راشه دا څادر اوچت کې، ستاسو د ټولو حصه به پکې وشي. ټول لال پلس کې ونیول، د څادر ګوټونه څادر یې اوچت که او حضور پاک هغه حجر اسود چې اوچت یې که نو په خپلو مبارکو لاسو یې راواغېسته او په هغه ګوټ کې یې ولګاوه. ټول مشران خوشحاله شو چې مونږ قسمونه خوړلي چې دا به مونږ به زمونږ حصه پکې وشه، مونږ اوچت که که نه. لیکن د حجر اسود په بیت الله شریف کې لګول الله د حضور پاک په قسمت لیکلی، دا یو برکت. دې وخت کې لا نبوت نه میلاو شوی، دې وخت کې لا پیغمبر نه دی، د دې نه 15 کاله پس ورته نبوت میلاویږي. لیکن دغه او د یو قوم مشر هم نه دی دې وخت کې، ځکه د رسول الله مبارک د قوم مشري دغه وخت کې د ابو طالب په لاس کې ده، د تره په لاس کې، کشر هم دی د نورو په نسبت. لیکن الله پاک دا لوی کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واغی. هېچا پې سوال ونه که چې نه ګورې دې نه دی پکار، دی کشر دی، یاره دې نه دی پکار، دی خو یتیم دی، یاره دې خو نه دی پکار. دا هېچا مو نه وي، ټولو ومنو، په ډېر لوی عزت یې ومنو. جاء الامین جاء الامین. دقه حجر اسود دا هر کې د حضور پاک یو ارمانو، هغه وی ارمان مې دا دی، وی دا قوم عایشې ته وی صدیقې ته وی دا قوم د نوي مسلمانان دي، نو هسې نه لکې سرانې شي. کنې زما زړه غواړي چې د دې بیت الله دا دروازې دوه کم، او دا دروازه اوس اوچته درشلې، خلک چې ودرېږي ملتظم کې او لاس اوچت کړي نو د درشلې د ویښ سره دا ګوتې جنګېږي اوچته. نو عایشې ستا قوم دا دروازه په دې وجه اوچته جوړه کړې ده چې څوک یې خوښوي ابه ورخیجوي او چې څوک یې نه خوښ نه وی پرېږدي. نو له مې غواړي چې دا دروازه لاندې کم، ځمکې پورې پیوس کم، حتویم هم پکې را دننه کم، دروازې دوه جوړې کم، په یو به خلک وردنوځي او په بل به تېوځي. عایشې هسې نه قوم د نوي ایمان راوړی دی وړلی سره نه شي چې زمونږ د پلار نیکه بیت الله ولې روان دی. نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې په مکه کې د خلافت او د بادشاه اعلان وکړ نو هغه د حضور عایشې بی ترور وه، هغې نه دا حدیث معلوم کړ، نو هغه روان کړ او چې څنګه د حضور پاک خوښه وه هغسې یې جوړ کړ. دوی وله دروازې مقرر کړې، حتویم یې پکې را دننه کړه او دروازې ځمکې سره پیوس کړه. بیا عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف راولېږه او په بیت الله حمله وکړه او عبدالله ابن زبیر پکې شهید شو. نو هغه د هغه د لاس بیت الله بیا روان کړه او د حضور پاک د زمانې چې هغسې بیا برابر کړه. بیا چې عبدالملک ابن مروان راغی نو بیت الله ته نو چا ورته ووی چې دا دې څوک کړل؟ دا بیت الله چې عبدالله ابن زبیر جوړ کړی نو د پیغمبر مبارک د ارمان مطابق یې جوړ کړی. نو هغه بیا افسوس وکړو خو بیا ګوتې یو نړۍ هارون الرشید زمانه راله. نو هغه د امام مالک نه تپوس وکړو، ورته ویې زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف روانوم، ښکلی جوړ کړم، ښه مزېدار، او چې د حضور پاک مبارک کم ارمانو هغسې جوړ کړم. امام مالک ورته په ارام کښېنې، بیت الله پورې نخرې مه کوئ، د لوبو ټوکو شی ته مه جوړوئ. العوبه سبا به یو بادشاه راځي د بله غبر وانئ او بل به راځي د بله غبر وانئ، نو د بیت الله عظمت به د خلکو د زړه نه ختم شي. صرف دومره وه چې د ترکو یو بادشاه هغه بیا په بیت الله کې دننه څه کاروبار وکړو، سلطان مراد سبکتګین، او بیا موجوده چې کوم سعودي حکومت دی نو دی بیت الله هم هغسې دی خو دننه پکې ټیلونه لګولې دي او دننه پکې یو دروازه هم جوړه کړې ده. په هغه دروازه خلک دوه چته هم کړی دی، خلک پې بره خیږي او
ډېر ښکلې پکې دننه ټایلونه شنه لګولي دي او د بار نه پشتۍ ورته لګولي دي او مضبوط کړی دی. خیر دا خو مې مختصر غوندې د بیت الله تاریخ هم ورسره ذکر که. خو دا حجر اسود رسول الله مبارک فرمای دا د جنت کاڼی دی، نزله من الجنت. او دا مخکې حجر ابیضو تک سپینو، کان اشد بیاضا من اللبن، د پیو نه زیات سپینو، سودته خطایا بنی آدم، د بنی آدم دی ګناهونو تور کړی دی. چې کم بنی آدم ورځي او استلام ورته کوي یا ښکلي کی یا مخامخ ادرېږي لاسونه ورته اوچت کی، نو دا ګناه تې داسې راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي. او حضور پاک فرمایي د قیامت په ورځ د دې حجر اسود سترګې به یې په هغې به لیدل کوي او ژبه به یې په هغې به خبرې کوي. او چا چې په حقه په شرکیاتو او کفریاتو زمانه کې نه، په سچه د پیغمبر د وینا مطابق د هغې استلام کړی دی، نو د قیامت په ورځ به هغې انسان له دې سفارش کوي. خبره اوږده شوه مانه، خو اصل مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او لویي څومره د کافرانو پړه کې چې هغې وی د امین راغی او اختیار د حضور پاک شو. جګړه پې د قوم ختمه شوه، د قومونو د مشرانو اتفاق پې راغی او د الله په زړه کې د رسول الله د الله په علم کې هم د مخکې نه دا پرته وه او الله سره حضور پاک د الله سره د الله ته د پیغمبر څومره مینه و د الله پاک د حضور پاک سره چې دا د بیت الله جوړول د الله د حضور پاک پورې ساتلی. د نبوت نه مخکې دغه بیت الله او د حجر اسود د لګولو خدمت الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واغشتو. بعضې حضرات وی دا واقعه چې پیښه وه د حضور پاک، وی عمر یې ډېر کم و، د 12 کالو. دا هم پکې یو قول شته، ډېر عمر یې کشر و، څوک 25 کاله یادوي، خو راجح دا دی چې 35 سال. خیر په دې عمر کې نه ځو، خو د نبوت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عظمت رونو. بیت الله له به راته بیت الله سره به یې مونځ کوو. چې کله پې غار حرا ته هم لاړ، نو غار حرا کې ولې رسول الله مبارک عبادت کوو؟ نو د هغې خو زموږ علما وجې لیکي، او یو وجه پکې دام لیکي چې غار حرا هغه ځای دی چې د خلکو د پهونچ نه موچت دی. یو سړی داسې ځای کې عبادت کوي چې د عبادت کوم او ما څوک ډسټرب نه کړي، ما څوک څه ورته ویلې کېږي د عبادت نه ونه باسي، د مې عبادت کې څوک خلل را نه ولي، نو هغه غار حرا غار هم دغسې دی، لیکن بیت الله ته بالکل مخامخ. زه چې کله غار حرا ته وختم په 1991 کې، او سوراب احمد حاجي صاحب د الله پاک وبخي هم را سره و، زما یو خور هم وفات ته هم را سره و. نو ما هغه ته وویل حاجي صاحب راشه وګوره، مخامخ د صفا مروه د سایډ د آبادي ښکارېده. ما وی ګوره که دا آبادي پکې منځ کې نه وې نو مخامخ به بیت الله شریف ښکارېده. مې دې وخت کې بیت الله پناه دی نه ښکاري، ولې ځکه آبادي ده. اوس خو خیر ما اورېدلی دي چې اوس خو ډېر بلډینګونه شو، اوس وی پته نه لګي نه ښکاري، حاجي هغې نه پناه دی. نو اوس خو ډېر زیات بلډینګان دي، اوس نه ښکاري. خو هغه زمانه کې بالکل مخامخ ما وی که دا دغه نه وې، دا بیت الله شریف دا غیر چاپېره برنډې نه وې که نه، نو مې مخامخ به بیت الله ښکارېده. بیت الله ډېر لوی ده، عظمت کور دی زمارونو کور، ډېر د عظمت. مونږ چې مونځ کوو د دې ځای نه نو بیت الله شریف ته کوو. تاسو نه وایه لکه مخ مې د کعبې شریفې په لور طرف ته وایي، مخ مې د کعبې شریفې په طرف، او چې هلته ورته ودرېږې نو مخامخ ورته خلک ګوري، خوند کوي. او چې هلته بیا طواف ته کوي او تاویږې دی، که غریب دی که مالدار دی، که ښځه ده که کوټې دی، که ګدا دی او که شا دی او که معذوره دی، ټول لګیا دی بیت الله نه تاویږي. مړه تاسو د خدای سره زمونږ بار بابورتلی کې په خدای قسم ډېر خوند کوي، ځوانۍ کې خوند کوي. ګورئ لکه دا دې اوس مونږه بوډاګان یو د کار نه یو، اوس تاویدی نه شو، خپې مو کار نه کوي. ځوانۍ کې خوند کوي چې سړی لاړ شي او تاویږي پکې. یو بوډا ما طواف کو او هغه
په کونټه دا چوکه ورسره ولا کړه او د املې بالکل ټیټه وه را کونډه وه د املې ورو ورو غریب روانو بالکل لکه سړی چې په رکوع وي ښه دقسې و د املې را ټیټه وه دا زمونږ په وطن کې بعضې خلکو د املې را ټیټه او جړلې په جړا کې صرف یو ټکې وی الله 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 دغه ټکې بلې سب نه زه لږ سات هغه سره وروسته روان وم ما وی ته به دم خدای نه قبلې دا سپین ږیرې خدای چې د کوم ځای نه راغلی دی د کوم وطن نه راغلی دی دا بوډا دی نو ته به دم نه قبلې او دې صرف بل څه پیژني نه بغیر ستا د نوم نه الله الله کوي ته به نه قبلې د خلکو سره د زړه مینه محبت ما چې کله عیدګاه کې دوره کوله یو سړی راغی بابا بوډا سمال نوم نه راځي زمونږ د مېرې وکړه دې کلي اوس مې یېر دی مال راغی یو رومال وسره او هغه راوړو ما ته مولوي صاحب ما عمرې له ولېږه دا پیسې دي را سره خدایه پاک او زه د عمرې ایجنټ یم د ما خو دوکان نشته چې تا ولېږم مې دا پیسې څومره دي چې هغه پیسې مې اوس پړلې 2 روپۍ هغه زمانه کې 15 روپۍ 2 روپۍ 1 روپۍ ما ته پکې چینچونه مینچونه مو 50 سلم پکې وې ما بابا چې دا څومره دی ما ته پته نشته خو دې رومال کې مې تړلي طالبانو ته ویل که دا ولا وشمېرې چې څومره دي یاره اوس مې یېر دی چې 11,000 وې که 12,000 وې که داسې څه وې که کمې وې ما نه که په ممبر ناست یم خبره نه خطا نه شي مې بابا جي دا خو ډېرې لږې روپۍ دي په دې خو ته پېښور اسلام آباد ته هم نه شې ته به پې عمرې له ولې که څنګه دی دا خو ډېرې لږې پیسې دي یاره مولوي صاحب وایي دقه مې جمع کړي دي چرګواګۍ مګۍ مې خرڅې کړي دي خلکو له مې څاروي سرولې دي او هغې کې چا پیسې را کړي خلکو خدمتونه مې کړي دي او دا مې جمع کړي دي نورې به زه په دې عمر کې د کوم ځای نه جمع کړم نو ما راوړې مې که د ما د عمره پې کېږي نو به زه په عمرې مې لاړ شم زه وایي چې نه کېږي په دې جومات کې راله ولګوه دا عیدګاه جومات وی به دې کې ولګوه ما خو ارمان ده چې عمرې له به لاړ شم ته یقین وکړه دې ناستو د خدای جیبه نظام دی او نوم یې نالم د موږ د دې علاقې هغه وخت کې یو عمرو والا وغه راغی درانه نه هغه به دا خلکو ایجنسي وه ما ته مولوي صاحب دوا له دله رالمه او ما ته دوا وکړه هلکه مې دوا خو درته کومه خو دا بابا عمرې له لېږل غواړي او مې دغه پیسې دي ورسره دا مې مړه ثواب وګټو دی ولېږه وایي مولوي صاحب دا په ما شو زه به ولېږم خو دې بالته ګرځئ څوک دا خو بوډا دی دا خو د ګرځېدو نه دی نو په مې را په شا کې چې اوس هلته مړ شي او بیا وارثان وي چې پلار کې مړ که ما وی دی به وارثان اوسه وایي زما بچي نشته دا من لوڼه مې دي ما یې دی به خپلو لوڼو سره سله وکړي هغه وی نه کوم سلام بس هلته دې مړ شم خو بس ما ولېږه سلام الله نه کوم خو ما دې دی ولېږه دا پیسې والا هغه وی دا پیسې پرېږده به دا د جومات کې ولګوه یا طالبانو له ورکوه ځه بابا پاسپورټ وړي پاسپورټ خو ما نشته یا خدای باکه بابا 400 ته زه او سپلای دي نه پخپو تاغره سره نشته دا بس کې یاره خلاصه خبره وګده ده خو هغه پاسپورټ هم جوړ شو هغه ارسه ولا تیار شو او یو سړی ولا خدای تیار کړ چې هغه د دې بابا خدمت به کوم او لاړ صاحب د بیت الله طواف او عمره وکړه او بیا لاړ مدینه منوره ته او مدینه منوره کې چې ورسې په درې مسلوره مرتل تصوته په مسجد جنت البقیع کې خاص خدای نظام اجاري بابا دې خدای پاکو بخي اجاري بابا به وته دا مشران پیژنې تاسو به نه پیژنې ډېر نیک سړی زموږ د باباجي شاګرد مو د هغه مرید مو او هر کال به هغه عمرې لته او بیا به پاتې کېده او حج به یې کوراته به دا د هغه قانون و بس د روژې نه مخکې به لاړ عمره به یې وکړه او بیا هغه وخت کې دونه سختي نه وه او بیا به هلته پاتې شو حج به یې وکراته به چې ته دلته زه ناست وم په بیټک کې زمونږ زوړ بیټک و دا نوې نه مال راغی ما ته وی سابق ما ته وی سابق وی سابق صاحب روان یم عمرې له او څه پیسې یې راوستې نو هغه دلته مونږ سره باباجي سره راکوټې لوی شوی نو هغه ته زمونږ د بای زنانو نومونه هم ورتلی په واړی لوی کړو وی دا به پلان کې له ورکې دا به پلان کې له ورکې او وی زما مې کله ځې یاره وی ما ته پته نه لګي وی چانس په څه جز یې نو وی په هغې کې زما چانس که نه چانس دی چې جز نه دی دا چانس خو هغه ته پته نه وه دا ایرپورټ ته راشي نو که موقع پېښه شي او سیټ خالي نو ور ویښېږئ او که سیټ خالي نو نو بیا په بل کې دي وی چانس به څه جدي وي هغې کې مې دوی وایي چې کار دله کړی دی مې ښه
مې دوا به کوې ولې الاړ صاحب عمره وکړه دې ته قسمت ته ګوره خلک وایي دا مولایان زویم علماو مه کوئ علما ستاسو سره دین ډېر لوی خدمت کوي علماو له خدای لوی مقامات او ډېر لوی مرتبې ورکړي دي ډېرې لوی مرتبې علماو نه خدای ډېر لوی کار موږ پرې د خدای غټه شکریا ادا کوو که څوک ناشکری کوي د ناشکري موږ ناشکري نه کوو موږ پرې د الله غټه شکریا ادا کوو زمونږ بچی چې منځ شروع کړي موږ پرې د خدای شکر ادا کوو یو سړی چې ګیره پرېږدي که نه لږه معمولي غوندې او بیا هم په ګناه کې مبتلي زه په دې شکر ادا کوم دی د نور نه هم زه خدای پاک واړه بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې جاري بابا لاړ عمره یې وکړه طواف یې وکړه قاسم ورسره وغځوې ادې الله وبخي هم وفات شوی مدینې شریفې ته لاړ رمضان شریف دی اخیری عشره ده تراوی دی او د ماسخوتن مونځ دی او ریاض الجنت دی او په هغې کې سجدې له لاړ او ساعت یې وخته وفات شو دې ته تاسو ورته څه وایه لکه هغه په ډنډی چې هغه شی ووایي هغه په صوباړی شی ووایي او هغه ډنډی لرې لاړه شي څه ورته وایي دې ته چکه وایي چکې واله وایي دې ته وایي چې رمضان او اخیري عشره او ریاض الجنت او د ماسخوتن واه 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 الله دې زموږ د ټولو مرګ د ایمان سره نصیب کړي رڼو الله دې په زړه کې د ایمان جذبه واچوي او الله دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري نصیب وګرځولي کړي